ولسمشر غني په بدخشان ولایت کې له قومي مشرانو د مدني ټولنې له غړو او دیني عالمانو سره ژمنه کړې چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د سمون لپاره جدي اقدامات ترسره کیږي. ولسمشر غني چې په دې ولایت کې د دیني عالمانو او د ولایتي شورا غړو سره یوې ناستې ته خبرې کولې وویل موقت حکومت رامنځته کېدل محال دی او خلک نه غواړي چې بیرته شاته ستانه شي. اشرف غنی وایي چې جمهوری نظام یې سره کرښه ده. اول اطمینان داشته باشین که جمهوریت خط سرخ ماست. امید است یک چیز برتان هستیم دولتساز ثابت شده باشه. کل دگاه انتخابات نمیخواستن ما انتخابات عملی کردیم. از این که مثال زنده تعهد به جمهوریت چیست؟ و کسایی که حکومت موقت اینا رو در خواب دارن یا خواب و خیال است که مردم افغانستان چیزا رو قبول ندارن. جمهوریت ماندنی است، ماندگار است، اما حمایت از جمهوریت وظیفه هر شهروند افغانستان است. ولسمشر غني وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د ژمي له فرصت څخه د استفاده وکړي او خپل تهاجمي عملیات زیات کړي. ولسمشر وایي په راتلونکي حکومت کې به ډیر تمرکز د ولسوالیو پر امنیت او د محلي ادارې پر پیاوړتیا وي. و طرحی که سرش کار میکنیم و به تفصیل هم برایتان خواهد آمدیم توجه سر ولسوالی است. در دوره آینده زیادترین تمرکز ما سر از این خواهد باشه که امنیت ولسوالیا را، حکومتداری ولسوالیا را، مشارکت زنا و جوانا را در سطح ولسوالیا به صورت سرتاسری ما چطور تأمین کنیم. ولسمشر غني داسې مهال موقت حکومت سره مخالفت کوي چې د ولسمشرۍ یو شمیر نمایندان وایي ټاکنې بحران ته تللي او باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره موقته اداره تشکیل شي.